السلام علیکم ورحمت الله. دوستانو ستاسو ورور احسان الله سراج په نوې ویډیو کې دا طریقه درته ښیم چې څنګه کولی شئ په خپل موبایل کې جیمیل جوړ کړو. دوستانو تاسو به دغه جیمیل چې داسې وینئ دا به راخلاص کړئ. دوستانو ما جیمیل خو د وخته خلاص زه تاسو ته راځم اصلي صفحې ته. تاسو به دغه ګوګل باندې اوس دلته چې مو دا بندي دوستانو تاسو دغه صفحه راوړئ. دلته بیا دغه اکاونټ باندې اوس لاندې یا لوړ نو دوستان دلته به تاسو نوم ورته انتخاب کړئ. زه ورته لیکم د نوم اوله پله احسان، لاندې چې دی شبکه ورته لیکمه سراج. نو دغه رقم تاسو دلته څو حرفونه ورسره اضافه کولی شئ، مثلا 90 دا څلوېښت یا دغه رقم نور څه. خو په نیکسټ چې تاسو کله کلیک ورته واخلئ دوستان تاسو ته بله دغه صفحه راوړي. دلته به تاسې کلونه ورایي چې زه ورته لیکم 2040. په دې کې خو تاسو ته دغه درشي، خو دلته به تاسو ورته ولیکئ ورځ یوه ورته انتخاب کړئ. دوستانو دلته میاشتې دي نو زه دلته ورته لیکم جنوري. نو په دې کې د میل ورته انتخاب کړئ، یعنې نارینه که ښځینه خو بیا په میل. نو په نیکسټ چې تاسو کله کلیک ورته واخلئ دوستانو تاسو ته به یوه بله صفحه هم راخلاصه کړي. دوستانو په دې کې تاسو ته دغه دوه رقمه جیمیله احسان الله سراج 5 احسان الله سراج اویا، خو زه دا 5 ورته انتخابومه ځکه دا ډېر یو اسان. بیا په نیکسټ باندې کلیک ورته واخلئ دوستانو تاسو ته پاسورډ راوړئ. دوستانو ګورئ تاسو باید دلته په یاد ولرئ کوم پاسورډ چې تاسو انتخابوئ هغه باید د اته تورې څخه کم نه وي او باید په انګریزي باندې وي دوستانو. او بیا دغه پاسورډ باید تاسو د ځان سره یاداشت کړئ یا دغه کې د ځان سره ولیکئ دوستانو، ځکه بیا تاسو په دغه پاسورډ باندې تاسو جیمیل راخلاصولی شئ. نو دوستانو کله چې مو دغه رقم صفحه کې به تاسو ورته انتظار شئ تر څو پورې دغه بیا به جیمیل جوړ شو. نو په نیکسټ باندې کلیک ورته واخلئ دوستانو احسان سراج اویا. نو دوستانو لاندې به تاسو راسئ دلته مور په دې باندې به کلیک ورته واخلئ. دوستان دلته به څو اپشنه چې د به ډکئ ورته ټیک مارک به یې کوئ دوستانو. نو کتلی شئ د یوټیوب دپاره یې دا رقم نور څه، خو زه دلته دغه ورته انتخابومه دا ټیک مارک. بیا به اګري باندې کلیک ورته واخلئ. کله چې مو دلته کلیک ورته واخیستی دوستان تاسو به ورته انتظار شئ تر څو پورې. نو دوستانو دا دی کتلی شئ چې دلته دغه کنیکټ کېږي. دوستانو دا دی جیمیل جوړ شو. نو زه راځم هغه جیمیل چې ما جوړ کړی دی هغه راخلاصوم. دوستانو کتلی شئ چې جیمیل جوړ سوی دی. نو ډېر یو خوندوره طریقه وه دوستانو. په دغه طریقه سره تاسو خپل جیمیل جوړولی شئ. نو دوستانو بیا تاسو شمیرې هم په خلاص. دوستانو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه.